دا یو خور سوال کړی دی وی په ما باندې روجي پاتې دي کومو زنانو ته خاص عذر د هغې د لاسه تېر شوي رمضان روجي ماته پاتې دي او اوس ماته له اوسه پورې مې نیولي نه دي خو زړه ته مې دا سوچ راځي که چېرته زه په دې حال مړه شم نو زه به ګناهګار یم او که نه او آیا چاته وصیت لیکل پکار دي چې زما طرف نه به روجې ونیسي الجواب اول دا خبره یاده کړئ ګوره کوم ځای کې چې شریعت ګنجایش ورکړی چې روجه پرېږده او بیا به یې قضا راوړي نو دا داسې قضا نه ده چې شریعت تا ته وایي چې بس په هغه ټیم به بیا راوړي نه تا ته وایي قضا راوړه څنګه لکه اوس قرآن کې الله فمن کان منکم مریضا او علی سفر په تاسو کې چې څوک بیماري یا په سفري صحیح شو فعدة من ایام اخر دی دې قضا راوړي په باقي ورځو کې کوم ورځو کې چې کله ورته موقع میلاو شوه داسې په کې نه دي چې څنګه د سفر نه راږه بس قضا به راوړي الله وخت ښولی خو شمار پوره کول دي که نه نو چې رب العزت خبره کولاو پرېښودې ده او عامه یې کړې ده معنی دا چې دا قضا راوړه په تادۍ سره نه دي دې کې انسان لیټ کیدی شي بل دلیل پې دا دی عائشه رضی الله عنها وی صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی وی کان یکون علی الصوم من رمضان په ما باندې به د رمضان د میاشتې روجې پاتې وي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان هغه روجې و بیا ما کله راوګرځولې شعبان کې یعنی څو میاشتې بعد 11 میاشتې بعد 11 میاشتې بعد ولې الشغل من رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه زه به د رسول صلی الله علیه وسلم مصروف وم د هغه په خدمت کې وم نو موقع به ماته نه جوړېده لیټ به شوي لیټ به شوي لیټ به شو په دې کې به شعبان را په بیا به شعبان کې ولېږي دلیل دی په دې باندې چې د دې دا کار څه دی روا دی او که دا ناروا وي بیا به رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی وي چې ګوره څنګه رمضان تیر شي نو ته ډایرکټ دا روجو قضا را وګرځوه داسې ورته نه دي ویلي نو موږ دې خور ته اولنۍ خبره دا کوو که چېرته تا باندې دا روجي او ته مړه شي نو الله تا نه رانیسي ولې دې نه رانیسي نه وی موقع ته نه ده میلاو شوي 11 میاشتې عایشه رضی الله عنها تېرې کړي وي یا 10 میاشتې ولې الله نه رانیسي ټیم نه دی مقرر بل دا چې دا ګنجایش چا ورکړی دی الله ورکړی نو الله یې نه رانیسي خو دا یاده کړه چې د بل رمضان د راتلو نه مخکې نیوه غواړي اوس دومره به هم نه لیټ کې چې روجې پاتې شو لیټ کړه دغه بل رمضان راغی بیا د هغې پاتې شوي نه دغې ته به هم نه راسي پوه شوي بې که نه اوس یو زنانه د په هغې روجې دي موږ به داسې ووایو چې صرف زنانه ته دا مسله نه راځي د بل دپاره هم یو کس ته په هغه روجې دي او مړ شو د ده د طرف نه به د ده خپلوان څه کوي د فایدې دپاره یاده کوي روجې چې د چا نه پاتې کېږي دا په 2 قسمه خلک دي یو خو هغه انسان دی چې د هغه عذر د مرګه پورې و په دې څو میاشتې چې دا عذر یې د څه پورې و د مرګه پورې و په ده هېڅ هم نشتي لکه یو سړی بیمار دی ګردو بیمار دی یا موږ به وایو چې عارضي بیمار شوی خو دومره بیمار شوی چې ډاکټرانو ورته ووایي چې ته روجې مه نیسه او ښه به شي 10-15 ورځو کې به ښه شي د روجې پرېښودې 15 ورځې روجې د پرېښودې خو په هغې پسې بیا بیمار و 10 ورځې او په هغې کې مړ شو ولې بې څه نشته موقع ورته نه ده میلاو شوی او نه د ده په خپلوانو لازم دي چې د ده طرف نه روجې ونیسي یا فدیه ورکړي نه ولې ځکه چې الله یې نه رانیسي ته موقع نه ده میلاو شوی دویم هغه کس دی چې هغه ته موقع میلاو شوه
موقع ورته میلاو شوې ده خو هغه لا روجې نیولې نه وي تر دې چې هغه پکې څه شو هغه مړ شو نو اوس دا روجې په ده دي نو څه به کوي د ده خپلوان شاته چې کوم د ده وارثان دي هغو دوه کاره کولی شي یو دا چې د هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي دا یو طریقه ده هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي او دویمه طریقه دا ده چې دغه روجې هغوی د ده د طرف نه ونیسي حدیث کې راځي من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه یو سړی مړ شو په هغه باندې روجې دي نو د ده کوم خپل چې دی ولي چې دی هغه به روجې ونیسي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی خو بیا دا روجې په دوو طریقو سره نیوی شي یو کس پوره نیسي 5 روجې دي او د دوی د یو خپل وي چې زه به دا ټولې ونیسم صحیح ده 5 خپلوان ووایي چې موږ به یو روجه ونیسو دا هم صحیح ده او حدیث کې داسې راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ان امی ماتت وعلیها صوم شهر زما مور مړه شوې او په هغې باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې دي زه د هغې د طرف نه ونیسم رسول الله سلم ورته وایي که ستا د مور باندې قرضه وی چېرته د چا تا به دا قرضه ورکولی او که نه هغه وي نو فدین الله احق ان یقضى نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه قرض واپس ورکړی شي معنی چې ته د مور د طرف نه ونیسه دغه شان یو حدیث کې دا راځي چې د بریده رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله سلم سره موږ ناست وو دي کې یو زنانه راغله نو هغې دا ووایي چې یا رسول الله زما مور باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې افاصوم عنها زه یې د دې مور د طرف نه ونیسم رسول صلی الله علیه وسلم صومي عنها ویې نیسه بیا هغې ووایي یا رسول الله هغې حج هم نه و کړی افاحج عنها د هغې د طرف نه حج وکړم رسول صلی الله علیه وسلم حجي عنها د هغې د طرف نه حج وکړه پوه به شوئ که نه نو خلاصه دا شوه که چېرته یو زنانه روجې پرېږدي د عذر د لاسه بیمارۍ د لاسه نو هغه را روان رمضان پورې چې کله نیسي ودې نیسي خو د روان رمضان نه دي هغې نه مخکې دې ونیسي که منځ کې مړه شوه څه پې نشتي خو خپلوان به دا یا به فدیه ورکوي یا به دا روجې دې طرف نه نیسي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وی دا خبر ما تا نه بیان کې څو پیرې واورېده چې الله او د الله رسول دا وایي چې د خپلوانو سره به خپلولي ساتي موږ په دې باندې عمل کوو اوس کوشش کوو چې د خپلوانو سره خپلولي وساتو خو دا خپلوان چا ته وایي یعنې موږ ته څه داسې وښایي چې موږ وایو چې دا هغه خپلوان دي چې شریعت وایي چې خپلولي ورسره ساته کیدای شي یو سړی زموږ خپلي او ما ته پته نه وي چې دی به خپلوانو کې راځي او کیدای شي یو سړی خپلوانو کې نه راځي او موږ ورسره هغه قسمه معامله کوو چې هغه د خپلوانو سره جواب دا یاد کوي صحیح او تحقیقي قول په دې کې دا دی چې خپلوان هر هغه چا ته ویلی کېږي ستا هغه خپلوان چې د نسب د لاسې ستا خپلوان دي نسب د لاسې قرآن کې چې ورته اقارب ویلی شوي دي اولو القربه ورته هم ویلی شوي خپلوان څوک دي چې هغه د نسب د لاسې ستا خپلوان د نسب د لاسې بیا 2 قسمه خپلوان یا د پلار طرف ته او یا د مور طرف ته یعنې ته د مور نه پیدا یې اصل ستا هغه تعلق هغه د پلار طرف ته دی خو دغه ستا مور ده نو د دې مور د لاسه د هغې چې کوم خواوشا کې خلک دي هغه ستا خپلوان شو نو دا خپلوان دي اوس د دې نه اخوا یو دویم خپلولي هغه د نکاح د لاسه وي د نکاح د لاسه خو هغه ډېره لرې نه ځي د فایدې ده که هغه ډېره لرې نه ځي څنګه لرې نه ځي
لکه یو سړی دی واده یې وکړو دا ښځه د خپله شوه دا په خپلوانو کې ده که نه ده دا ده ښه د دې ښځې سره نور څوک د خپلوانو کې راځي خواښې سخر دا نږدې دي اوښې خینې شوې خو ګوره د دې نه اخوا نه دغه په هغه خپلوانو کې نه راځي چې هغه شریعت وایي چې ته به ورسره لازم خپلولي ساتې یو ګوره یو فرق په دې کې وکړي یو خپلولي پالل دي یو د چا قدر او عزت او احترام کول دي خو به ته د پردي کسونکې په دې ما ګوره دا نه دي ویلي چې بل زغلوه په کار نیوله نه یو طرف ته په موږ لازم دي چې خپلولي به ورسره پالو لازم کې او په خو اخلاقو ساتلو کې د هر چا سره او د میلمه قدر کول او د هغه احترام کول دې کې فرق دی ها اوس د ښځې د تره زوی موږ که هسې دته خپل وایو که نه نو ده هسې هغه عرف کې به ورته خپل وایو نور ګوره دې خپلوانو کې نه راځي دا کوم ځای کې دی د ښځې د تره زوی د ښځې تره د ښځې ماما د ښځې د ماما زوی د ښځې د ماما ښځه لرې خلک دي د دوی سره ته راشه درشه کې ناسته پاسته کې نو هغه په دې چې د هغوی د یو فرد د هغوی د خاندان یو کس دی چې ستا سره یې رشته ده ورسېدی به که نه ښه اوس تره شو د تره زامن شو ماما د ماما بچي شو د تره ښځه شوه د ماما ښځه شوه دا په خپلوانو کې راځي دوی سره به خپلولي ساتي بیا د هر یو حق د ټولو حقونه ګوره یو شان نه دي څومره چې تا ته نږدې دی حق ډېر دی او بیا به سې داسې زه په ترتیب باندې لکه د ټولو نه نږدې موږ ته څوک دي مور او پلار اول پلاران دي بیا میاندې دي بیا نیا نیکونه بیا بچي بیا د هغوی بچي او داسې دا په کته چې څومره روان دي دا موږ ته نږدې دي بیا په رونو کې نږدې بیا د رونو اولاد ماماګان تروریانې د هغوی اولاد بیا د ترونه او د هغوی بچي ماماګان او تروریانې او د هغوی بچي په دې ترتیب باندې او که تاسو ته یاد وي هغه یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د رسول سلم خواله یو کس راغلی وی یا رسول الله د چا ډېر حق دی په ما باندې چې زه ورسره ښه وکړم رسول سلم ورته امک ستا مور وی بیا وی ستا مور وی بیا وی ستا مور وی بیا وی بیا ستا پلار بیا ورته ثم الاقرب فالاقرب بیا چې څومره تا ته نږدې دی څومره نږدې هغه دومره حق ډېر دی په موږ باندې چې اوس د پلار کوم حق دی داسې حق په موږ باندې ضرور نشته موږ که داسې وایو چې مشر ورور د پلار په شان دی دا موږ دله یو مرتبه ورکوو نور د ده حق په موږ باندې داسې نه دی لکه څنګه چې د پلار دی پوه به شوئ که نه ښه بیا تره موږ ته ډېر نږدې دی که ماما تره موږ ته نږدې دی د تره بچي موږ ته ډېر نږدې دي که تره موږ ته ډېر نږدې او په دې ترتیب سره دا زه دې ورور ته یم دا خپلوان دي ښه یو سوال زما زړه ته راځي د ورور نه دی کړی هغه دا چې د خپلولي ساتل څنګه دا هم یو مسله ده زه خپلولي ساتل غواړم د خپلوانو سره د خپلولي ساتل صحیح په دې کې یو ښکلی قول تحقیقي هغه دا دی چې الحمدلله رب العزت موږ ته ګرانه کړې نه ده اوس قرآن او حدیث کې الله دا نه دي ښوولي په تفصیل سره نه مقدار د دې نه نوعیت نه کیفیت چې خپلولي پالل دا دي نه بلکې خبره عامه کړې ده خپلولي پالئ قرآن او حدیث کې داسې دي ولې الله رب العزت دا خبره داسې پرېښودې ده جواب دا دی په دې داسې پرېښودې ده چې تاسو د خپلې معاشرې ته ګورئ معاشره کې چې رشته پالل څه ته ویلی کېږي همدقې باندې عمل کوئ پوه شئ زما په خبره او زه اوس معاشره کې عام معاشره کې تپوس کول رشته پالل دي که نه
د بیمار پرسی کول که سخته پې راله د هغه سره ودرېده د هغه خواله تګ هغه راوسته خپل خواته دا ټولې مسلې پکې دننه راځي نو دې ته وایي خپلوانو سره خپلولي ساتل پوه به شوئ که نه پوه والله اعلم